سهار وريځې خورې شوې وې. اسمان شین او ځلېدونکی لمر سونیزي راپورته شوی و. د ولسوالۍ یوازیني تشناب ته امریکایانو کتار جوړ کړی و. څوک د خوب په جامو کې، چا یوازې نیکر اغوستی، چا پوځي پتلون په پښو کې، او ځینې په خوبولو سترګو له سګرېټو لخړې باسي. ماسټر پیدا چې لا یې مخ نه و مینځلی، له یوه سره په کړتو شو. ګوډ مارنینګ. امریکایي له غړ اوربوز وښوراوه، اسمان ته یې اشاره وکړه، لکه له بارانه چې شکایت کوي. وروسته یې د ولسوالۍ د انګړ پر خوا ګوته سیخه کړه. یو بغل ته ټانکونه ولاړ او د سرتیرو پوځي چپرکټونه په خټو کې پراته وو. داسې معلومېده لکه بیګاني باران چې ورباندې خوب زهر کړی او په ټانکونو کې دننه شپې تېرولو ته یې مجبور کړی وي. شېبه وروسته جنرال ګارډنر له تشنابه راووت. په لاس کې یې سور تشناب کاغذ و او درګرد یې په لاندې مخ پورې سولاوه. ماسټر پیدا په خواره خوله ور مخکې شو او د باراني شپې له امله یې ورته عذر وړاندې کړ. خو جنرال په لنډو کې وویل چې دی په میلمستون کې و او ښه خوب یې کړی. پاتې شول عسکر، هغوی همیشه تر اسمان لاندې شپې کوي. وروسته په اوږدو ګامونو د میلمستون په خوا لاړ. له ناشتې وروسته امریکایان او کوربانیو د ارزونې او نتیجهګیري وروستي مجلس ته راټول وو. د مجلس پر سر کې جنرال ګارډنر ځړېدلی مخ ناست و او په کوچني کاغذ یې کوم شی لیکل. شېبه وروسته مجلس شروع شو، خو د ترجمانۍ کار د ماسټر پیدا پر ځای له امریکایانو سره راغلي ترجمان ته سپارل شوی و. ولسوال او بیا قومندان تشریفاتي خبرې وکړې. مجلسونه یې ګټور وبلل. له خارجي دوستانو څخه یې مننه وکړه چې تکلیف یې کړی او دلته یې تشریف راوړی. د ډېرې خوښۍ اظهار یې وکړ او ویې ویل چې خلک د دوی په راتلو ډېر زیات خوشحاله دي او د ګارډنر لیدل د مټا خان د خلکو یو لوی ارمان و چې ترسره شو. خو ګارډنر چې ځوابي خبرې یې پیل کړې، معلومه شوه چې له وضعیته خوشحاله نه دی. ده وویل د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ترویج او حمایې لپاره د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونو پیسې مصرف کړي دي، خو دلته یې په عام ولس کې لا هم اثرات نه معلومیږي. په مجلسونو کې موږ ولیدل چې له رسمي چارواکو او کاندیدانو پرته د عامو خلکو چلند زموږ په وړاندې ډېر سوړ او حتی له نفرته ډک و. له ولسي خلکو سره په غونډو کې خلک داسې معلومېدل لکه په زور چې راوستل شوي وي. کله چې زموږ سره راغلی یو خبریال غوښتل د غونډې عکسونه واخلي، زیاتره کسانو خپلې سرې پټې کړې او یا یې مخونه بل لوري ته واړول. موږ چې دوی ته د دیموکراسۍ او انتخاباتو په ګټو باندې خبره کوله، داسې معلومېدل لکه د لومړي ځل لپاره چې دغه خبرې اوري او سر یې پرې نه خلاصېږي. دا ټول د دې نښې دي چې دلته تبلیغاتي کار نه دی شوی. خلک لا هم په همغه بدوي ذهنیت کې پاته دي او د پرمختللې نړۍ له اصطلاحاتو سره نابلده دي. ګارډنر اوږدې خبرې وکړې او ورپسې یو بل د اوږدې غاړې عینکې امریکایي نوبت ونیو او ویې ویل زما نوم ډاکټر ویلیام دی. زه د هغه طبي ټیم مسؤل یم چې له دغه لوړپوړي هیات سره یو ځای راغلي وو او غوښتل مو دلته د وړیا طبي خدمتونو یو ورځنی کلینیک خلاص کړو. له موږ سره نه یوازې د انساني امراضو خورا ماهر ډاکټران شته، بلکې څرنګه چې دغه خلک اکثره مالداران دي، موږ د حیواني امراضو متخصصین هم راسره راوستي. له راتګ سره سم موږ د ولسوالۍ بازار ته نږدې یو طبي کمپلیکس خلاص کړ او خلکو ته مو اعلان وکړ چې هر څوک کولی شي د وړیا طبي معایناتو، معالجې او دوا اخیستلو لپاره مراجعه وکړي. خو زموږ د تمې برعکس موږ ته ډېرو کمو کسانو مراجعه وکړه. کوم کسان چې د مریضانو په نوم راغلي وو، هغه هم اکثره نوي ځوانان وو چې له طبي کتنو وروسته معلومه شوه چې مریضان نه دي او هسې د ټوکو او پوزخند په ډول کلینیک ته راغلي دي. په داسې حال کې چې موږ ښځینه ډاکټرانې هم راوستې وې، خو له پرون راهیسې موږ ته یو ښځینه ناروغ هم نه دی راغلی. د تعصب وړ خبره خو لا دا وه چې خلکو زموږ د دغه ټول کار سپکاوی وکړ او په موږ یې مسخرې پیل کړې، ځکه زموږ د حیواني معالجې برخې ته ځینو ماشومانو د بازار سرایله سپي راوستي وه. په پیل کې موږ فکر وکړ چې د امریکا غوندې به شاید دلته هم سپي د کورنیو حیواناتو په شان ساتل کیږي. موږ یې په ډېر شوق معاینات پیل کړل. هغوی مو په ځانګړو ضد عفوني صابونونو ولمبول، خو دا چې له یوې مخې همدا خیرن سپي د شوخو ماشومانو لخوا راوستل کېدل، موږ پوه شوو چې دا کورني نه بلکې د بازار کوڅډب سپیان دي. موږ ډېر ناوخته پوه شوو چې د ماشومانو د پسخند او مسخرو ښکار شوي یو. د ډاکټر په خبرو د مجلس ځینو افغان ګډونوالو په بریتو کې وخندل، خو قومندان د ملي امنیت مدیر او ماسټر پیدا چې مخونه یې له خجالت سره ایښېدل، سرونه یې ښکته اچولي وو. له ډاکټر وروسته د خبرو وار بیرته ګارډنر ونیو او ویې ویل ښاغلی ویلیم یوې ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه. رښتیا هم ښځې د ټولنې نیمه برخه ده. د ښځو حقوق او د سیاست په شمول په ټولو اجتماعي چارو کې ګډون د امریکایي ارزښتونو اساسي برخه ده. افغانستان ته زموږ د راتګ یو مهم شعار دا و
چې موږ ښځو ته د طالبانو له بدویت او زړو قوانینو څخه ازادي ورکوو، مګر چې وینو دلته لا هم ښځې په سیاست او ټاکنو کې هېڅ برخه نه لري. زه تر اوسه له کومې ښځینه کاندیدې سره نه یم مخ شوی. زه چې ولسوالۍ ته راتلم فکر مې کوه چې د هرکلي لپاره به د نجونو د لیسې څو زده کوونکو راته ګلان په لاسونو کې نیولې وي، مګر دلته مې په هېڅ ښځینه سترګې ونه لګېدې. دا حالت زموږ لپاره د زغملو وړ نه دی. که تاسو فکر کوئ چې د ټاکنو لپاره د آمادګۍ پروسه پیل شوې، نو لیکنه کېږي، کارتونه توزیع سوي او کاندیدان غونډې کوي. دا کارونه ځکه مهم نه دي چې دا ټول د دیموکراسۍ او ازادۍ په لار کې وسیلې دي. تر ټولو مهم څه فرهنګي بدلون او له بدوي فکر څخه د ټولنې رایستل او د غرب د پرمختللو ارزښتونو په مسیر روانول دي. که په افغانستان کې سل ځله هم انتخابات وشي او تش په نوم دیموکراسي په پیړیو دوام وکړي، خو تر څو چې د دغه ننني مجلس غوندې مهمه غونډه کې له نارینهوو د ښځو شمیر کم وي، بیا هم موږ ناکام یو. ګارډنر اوږدې خبرې وکړې او چې غلی شو. یوه شیبه په مجلس کې خاموشي خپره شوه. وروسته ولسوال خبرې شروع کړې او ویې ویل، دغه د ښځو د موضوع په باره کې به ووایم چې موږ ته مخکې هم بیا له بلاجانه ویل شوي وو چې په انتخاباتو کې د ښځو کارتونه اخیستل او ګډون ډیر مهم دی. موږ ډیر کوښښ وکړ چې د ولسوالۍ په سطحه یوه ښځینه کاندیده هم باید ولرو، خو چې هر چاته مو ویل منفي ځواب یې راکاوه. حتی ځینو خلکو خو ډیر سپک او بې ځوابه هم کړو. همدا به یې راته ویل چې که دا ښه کار وي نو ولې اول خپله ښځه نه راباسي. د کارتونو په برخه کې مو عام اعلان کړی دی چې که کومې ښځې د انتخاباتو کارت نه درلود، په شفاخانه کې علاج مه کوئ. په ځینو خلکو مو په دې چل ښځو ته کارتونه جوړ کړل، خو هغوی هم د عکسونو اخیستلو ته آماده نه وو او بیا هم د انتخاباتو له کمیسیون اجازه واخیسته چې بې عکسه کارتونه ورکړي. قومندان صاحب ته معلومه ده چې په دې برخه کې موږ څومره تکلیف ویست. ډېر خلک خو جنګ ته راسره ودرېدل. قومندان صاحب او پیدا صاحب شاهدان دي چې یوه ورځ مو په یوه غونډه کې کلیوالو ته وویل چې که کارتونه جوړ نه کړې، په شفاخانه کې به یې د ښځو علاج نه کیږي. په ځواب کې یو سپین ږیری ولاړ شو او ویې ویل چې زموږ ښځې په کورونو کې مرګ قبلوي، خو دا نه خوښوي چې د امریکایانو په اتڼ ورګډې شي. په همدې موضوع مجلس وغځېد. د مجلس په منځ کې ګارډنر سګرټ ولګاوه او د قدم وهلو لپاره بهر ووت، خو موضوع لا نه وه شلېدلې. د ولایتي شورا یو کاندید چې ږیره یې تازه توره کړې وه، له ماسټر پیدا نه وغوښتل چې له دوی نه پوښتنه وکړي چې په امریکا کې انتخابات څرنګه وي او ښځې څرنګه انتخاباتو ته راباسي. یو تورپوست پنډ امریکایي چې ګردی عینکې یې په سترګو وی وویل، په امریکا کې انتخابات کاملا یوه ازاده پروسه ده. هر څوک ازادي لري چې په ټاکنو کې برخه اخلي یا نه، ځکه د دیموکراسۍ بنسټ د عمل ازادي ده. موږ په ټاکنو کې د ګډون یا نه ګډون په اړه هیڅوک هم نه مجبوروو. پوښتونکي کاندید د دې ځواب له اورېدو سره مخ ولسوال ته واړاوه او له خټ خټ خندا سره یې وویل، یاره ولسوال صاحب، موږ او تاسې لکه چې په دیموکراسۍ کې تر امریکایانو هم یو دوه ګامه مخته تللي یو. په دې خبرې ډېرو وخندل، خو د ګارډنر پر راتګ مجلس بیرته متوجه شو. ګارډنر وویل، په دې موضوع ما فکر وکړ. کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې یوازې ستاسې ستونزې نه دي، عمومي مشکلات دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ولایتي بیارغونې ټیمونه له همدې ستونزو سره مخامخ دي. په دې موضوعاتو په لوړه کچه هم بحثونه شوي دي. حتی په امریکا کې ځینو فکري خونو تینک تانکس ته دا موضوع سپارل شوي چې په اړه یې څېړنه وکړي او د حل لارې لپاره یې طرحې وړاندې کړي. د اوس لپاره یو حل لاره دا په ګوته شوې چې باید په پراخه کچه تبلیغاتي او رسنیز کار وشي. تاسو به خبر یاست چې د افغانستان لپاره ځانګړي راډیو سټیشنونه جوړ شوي دي. د ازادي اروپا راډیو چې زموږ کنګرس یې تمویلوي، له ډېرې مودې د افغانستان لپاره هم د ازادۍ راډیو په نوم خپرونې پیل کړي دي. دغه راز د امریکا غږ راډیو هم خپرونې زیاتې کړي دي. په دې سربیره د انټرنیوز په نوم یوې امریکایي رسنیزې شبکې هڅې پیل کړي دي چې په ولایتي مراکزو کې په مختلفو نومونو FM راډیوګانې فعالې کړي. د دغو راډیوګانو لړۍ به وروسته ولسوالیو ته هم وغځېږي چې د PRT له قرارګاهو به فعالیت کوي. د ملي امنیت مدیر ذکیم شاه چې تر اوسه غلی ناست وویل، تاسو ښه مهرباني وکړه، رښتیا هم تبلیغاتي کار ډیر مهم دی او کوم راډیوي یا نور تبلیغاتي خپرونې چې پیل شوي دي خورا پر ځای او مهم اقدام دی. خو خبره دا ده چې دلته خلک ډیر سخت غریبان دي. شاید اکثره به یې د دې وس هم ونه لري چې راډیو واخلي، او یا که راډیو ولري یوازې به مهم خبرونه اوري او د بیټرۍ دومره مصارف یې نشي پوره کولی چې ټولې تبلیغاتي او بوختوونکې خبرې واوري. ګارډنر وویل، د دې غم هم خوړل شوی دی. تاسو به شاید نه یاست خبر شوي چې موږ په اورګون، مرکز ښرنه او ځینې نورو سیمو کې د وړیا راډیوګانو د ویشلو پروګرام ترسره کړ. دا راډیوګانې خاص د همدې پراخ تبلیغاتي پروګرام د عملیاتي کولو لپاره ډیزاین شوي او جوړې شوي دي. دا راډیوګانې چې وړیا ویشل کېږي
له لمر څخه انرژي اخلي. که لمر نه وي یو داسې انډل ورکول شوی چې په تاولو سره چارج اخلي او بیټریو د هیڅ اړتیا نه پیښیږي. بله خبره دا چې زموږ د فکري خونو مطالعات وایي چې په رسنیو کې تر ټولو مؤثره رسنۍ تلویزیون دی، ځکه د تلویزیون خپرونې نه یوازې اورېدل کیږي بلکې خلک یې ویني هم چې له همدې امله یې اغیز څو برابره زیات دی. اوس د افغانستان لپاره په داخل او خارج کې یو شمېر تلویزیوني شبکې هم رامنځته شوې دي او په ډیرو نورو کار روان دی. د دې لپاره چې د لیرې پرتو غرنیو سیمو څخه خلک وتوانېږي دغه تلویزیوني خپرونې وګوري. په راتلونکي کې پلان لرو په کلیوالو سیمو کې د برقي انرژي د تولید لپاره د لمریزو تختو یا شمسیانو، بیټریو، برق تولیدونکو الو او تلویزیوني سکرینونو ویش هم پیل کړو. که دا پروسې په بریا سره ترسره شوي نو تاسو ته ډاډ درکوم چې د ولسمشرۍ یا پارلمان په راتلونکو ټاکنو کې به موږ له دغو ستونزو سره نه یو مخامخ لکه نن چې ورسره لاس او ګریوان یو. ولسوال او قومندان تر خپل منځ سره پسېدل چې ګارډنر ساعت ته له کتلو وروسته د غونډې پای اعلان کړ او مجلس ړنګ شو.